الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف وائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزت مندو محترم مسلمانان رونو کورونو کی اوریدن کو زنانو د انسان د پارا نیک اعمال کول دا ډیر زیات لازم او ضروری دي او د دې سره سره د غلطو کارونو نه د غلطو افعالو نه ځان ساتل او ځان بچ کول دا هم ډیر لازمی او ضروری خبره ده. او دا خبره زه لازمی ګڼم چې په دې پروپی تندور کې چې انسان سنس اعمال کی او سنس خپل زندگی کی د دین سکار کی نو دا به دغه انسان د پاره ډیر زیات پیدمن وي. نو په دغه نیت او په دغه اراده باندې زستاسو مخې ته یو څو خبرې کول غواړم. لکه تیرو جمعو باندې مونږه یو جمعه باندې مونږه د سوره اخلاص یعنی د قل هو الله احد سورت فضائل دا بیان کړیو او بیا د هغې سره سره مونږه د سوره ملک یعنی تبارک الذی دا هغې څه فضائل او دا هغې څه برکات او خصوصیات دا بیان کړیو او بیا د آیات الکرسی چې کوم عظیم آیات دی د هغې فضائل او د هغې څه ضروری خبرې هغه مونږه کړې وي. نن به انشاءالله ستاسو مخې ته زه د سورت یاسین د هغې څه مختصر فضائل دا بیانوم. مونږ ټولو له پکار دي چې دغه خبرې بیا خپل عمل کې راولو او دا خپل زندګۍ کې راولو. او دا هغه عمل سره سره مونږه
خراب کارونا غلط کارونا دا سکو دا پریدو علامہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ دا یو عظیم ہستی تیرا شوی دا اغي بډیر خسته مثالونه ورکول او په مثال باندې به سړی پوکاو او دا د اشرف علی تانوی رحمت الله علیه هغه پیز دا هغه برکات چې الله هغه ته رسولیو هغه یو مثال ذکر کړی دی وی یو انسان دی ډیر زیاته ګرمي دا سخت موسم دی د ګرمه د دب وجود باندې جامع نشتا پسر باندې د سوري کول سشي نشتا پخپو باندې پیزارم نشتا خوالی پی بیگی و دیر پا سخت و حالاتو کی دی دیکھی یو صاحب راغے یو کس راغے او دی روان کو د ایسی یو کمرے تے بوتو پاگی کی دن ایسی لگی دلی دا یخ خپخ کمرہ دا یخ مزیداری اوبدی پکی خکلی تلائی پکی غوڑی دلی دا مطلب دا دی چې د زندگی غا سہولیات پکی موجود دی نو تاسو ہوئے چې دا سی او سړی لکه دی وقت کې بمونگوالو سمری سخت گرمی دا یو سړی ټول ورځ بار کار کی په سرو غرمو باندې او دی ته د لکټیم د پاره دی ایسی کمرې ته وردن نه کدی بسوره خوشاله سمری آرام بدتا ملاو شي سمری سکون بدتا دن ملاو شي نو علامہ ابرار الحق رحمت اللہ علیہ فرمائی چې دا مثال دس شي دی دا د گناہ مثال دی چې کله انسان گناہونه کی او دی په گناہونو کې ډوب پروتي داغي مثال د دغه سړی دی چې دی دا سخته ګرمي ولا شوی دا جامعی نشتا لباس نشتا پا سر سر تور دے خوالی پی چی دی اغا بیگی دیر پا سخت او پا تکلیف کی دی دقا داد گناہنگار سڑی پی سال لے او چی کل دی دی ایسی کمری تا بوتل لے شو او پا اغی کی کینو لے شو دتا آرام میلاو شو دتا راحت میلاو شو دتا سکون میلاو شو دخ کا توبہ استلی او دا پا نیک کار باندی چی دی اغت لیل دی دغی مثال ویداش وی بیا دغا چاچی دی کمری تا بولی دی دا سڑی را اولگی او یو دوانگی ٹیر اولی یو دا دغی کمری پا یو گٹ کی بلکی او بل انگیٹے دا دی کمری پا بل گٹ کی بلکی نو تاسو وائے ایسی والا کمرہ چی باغی کے انگیٹے بلکی نو بیاغا ایسی اثر کی اغا اثر نکی لگ ٹیم بعد با اغا کمرہ بیا چی دی اغا دا گرمین اداسی شوی چی بقیہ کی سوک ڈنگی دی نشی نوی دغا مثال دسشی دی چی کل انسان نیکی کی او دی گناہ نپریدی نیک عمل کی او دی گناہ نپریدی دق قشانت بدت سکون نمیلاوی گی لکا سرنگی چی دا ایسی خپل کار نکی او آغا گرمی خخصی واقعی گی دق قشانت بدت دا نیک عمل پا دبیا اثر نکی او دو گناہ اثر با پا دبان خص سکی گی دا زیادی گی او دا با مخی تا چی دی حغزی نورونو دا دی مثال پیش کولو مقصد زما داو چی مونگا نیک عمل کو دا آغی سارا سارا با مونگا پالم کو او غلط کار دا بچی دی حغا پریدو کہ یو سڑی دیر زیاد علاج کی
ډیرو ډاکټرانو لچې دی اغلال شي ډیر دوايانې اخري قسمه قسم نسخې چې دی هغه استعمال کی او کو دا سړی پال نکی دا سړی پریز نکی دته دا یو دوايم پیدا چې دی هغه نه ورکی د قشان د نیک اعمال لی د نیکو اعمالو مثال دا د دوایې دی دا به هغې اثر کی چې کله ته د ګناه نه پرهیز چې دی هغه څه کی هغه شروع کی نو ګناه پرېښودل د نیک عمل دپاره دا ډېر لازمي دی او ډېر ضروري دی که یو سړی ګناه کی نیک عمل هم کی او ګناه نه پرېږدي دغه نیک عمل دا به د باندې اثر چې دی هغه نه کی ولې پالو سره نشته د دې وجې نه زه بار بار دا خبره کوم زه بار بار دې خبرې طرف ته ترغیب ورکوم چې مونږه په نیکو اعمالو باندې راشو خو چې د هغې سره سره مونږه غلط کارونه هم پرېږدو په هغې نیکو اعمالو کې په هغې عملونو کې یو عمل دا د سوره یاسین سوره یاسین دا د قرآن مجید په سورتونو کې یو سورت دی یو حدیث کې راځي چې د هر یو سیز دپاره یو زړه وي او د قرآن مجید زړه دا سوره یاسین دا د قرآن مجید زړه دی لکه څرنګه چې د انسان په بدن کې زړه وي زړه تر کومې پورې کار کی د انسان دا بدن دا به کار کی او چې کله د انسان زړه کار پرېښودو نو بیا دا نور وجود اسې دی دا سوري خلق د زړه په بیماری باندې اخته وي د هغې نه مړ شي ولې زړه کار پرېږدي لاس یې روغي وجود یې روغي مونږ څه وایو لکه دا خو روغ رموټ سړی و لکه بېګا زمونږ سره چې دی غناسو بېګا مونږ یو ځای ډوډۍ وخوړه بېګا مونږ ګپ شپ ولګاو دا وایو مونږ که نه نو لاس روغ سترګې روغ خوله روغه خپې روغې د وجود طاقت برابر زړه کار پرېږدي چې زړه کار پرېښودو دا د انسان د وجود بادشاه دی چې د کار پرېښود بس نور وجود سره هم کار چې دی هغه پرېښود دقه شانتې د قرآن مجید زړه دا سوره یاسین او څرنګه چې د انسان د زړه علاج جسمانی طور هم پکار دی روحانی طور چې دی هغه هم د دې علاج پکار دی جسمانی علاج هم روحانی علاج هم جسمانی علاج د زړه دا دی چې کله د چا رګونه بند شي چاته د زړه مسله روغه شي هغه بیا یا ورلا هغه بایپاس اپریشن کی یا ورلا دا سینه چې دی هغه اوسېري او ښکاره اپریشن چې دی هغه ولو ولې زړه بیمار دی د هغه دپاره جسمانی علاج دغه دی او چې کله د انسان روحانی طور زړه بیمار شي مونږ ټول روحانی بیماران یو نو بیا به د هغې علاج په روحانی توګه باندې کېږي او د هغې دپاره روحانی علاج چې دی هغه نیک اعمال کول دي د دې وجې نه چې دا کم صحیح فیران دي او صحیح الله والا خلق دی چې کله ته هغې له لاړ شي د هغې مجلس ته لاړ شي نو هغې کوشش ستا په باطینی بیمارو باندې کی چې د دې انسان دا بیماری چې کومې باطینی دي د زړه دا ختم شي چې د زړه طاقت ورشي د زړه ته قوت چې دی داسې شي دا میلاو شي نو سوره یاسین دا د قرآن مجید څه شی دی دا زړه دی بل یو حدیث کې راځي چې کوم سړی د شپې سورت یاسین اولولي
الله تبارک وتعالى با دا د پارا د گناهونو د مغفرت او د بخشش ذریعہ وګرځي. او یاد ساته ز اکثر بار بار بیان کې دا خبره کوم چې څومره فضایلو کې د ګناه د معافی ذکر راځي دا غینه به صغیره ګناه مراد د کبیره د پارا توبه ضروری ده. دا غي باندې به توبه وباسي او صغیره الله دا پدې نیکو اعمال سره دا الله پاک چې دې غسي کې هغه معاف کی. بل یو حدیث کې راځي چې کوم یو کس سورہ یاسین سحر مال تلاوت کی د ورځې په ابتدا کې تلاوت کی نو الله تبارک وتعالى با د دغه ورځې ټول حاجات چې دا سکیدا پوره کی. مونږ ټول ضرورت منیو مونږ ټول حاجت منیو زمون هر سیسته چې دی هغه ضرورت ته او چې کله عمل مونږه کو په یقین سره اوس باز ټیم کې کارونه شي دا زماستا د یقین د کمزوري وجه ده. زماستا یقین هغه حد ته رسیدل نه دي چې کم یقین د دې د پاره پکار دي نا کارونه شي نو مونږ وایو دا کار اسنه کیږي نه دا به ما تا کې فرق دی زمونږ نه هغه فرق لاوت نه دی که هغه فرق قوت هغه سورۃ یاسین دی چې کم فضیلت نبی علیہ السلام بیان کړی. او بل یو حدیث کې راځي چې کم یو کس د سحر مال سورہ یاسین تلاوت کی دماخام پورې به الله تبارک وتعالى د مسائل ټول حل کی او چې کله ماسوتن تلاوت کی د سحر پورې د دس مسائل دی هغه به الله پاک حل کی. دا د سورہ یاسین برکات. او بل درته وایم یو بل حدیث ته وی چې کوم یو کس یو پیرا سورہ یاسین تلاوت کی د لس قرآن مجیدونو د ختم اجر او ثواب بدته سکیږي دا میلاویږي په یو پیر سورۃ یاسین ویلو سره په دې سورہ ټیم لیکي چې کم داسې ناظر اخوان وی چې دا غي ناظر ټیټ وی زر زر ویلی شي پنځه شپږ منټه کې غي خپلې سورۃ یاسین یو پیر ویلی شي او چې کمزوري په قلار وی 10 منټ دی پیوالی 15 دی پیوالی نو چې ما ته په یو پیر سورۃ یاسین د لسو ختمونو اجر او ثواب میلاویږي نو دا مقامون غولې ځایو دا مقول د خپل الله سونه چې دی هغه سکو هغه اوباس چاله چې ورزي دنن دا عزم دا اراده وکي چې زبر روزانه یو پیر سورۃ یاسین دا سکم دا پزان لازمی کوم او دا بویم او چا چې نه دی ویلې ناغي ته یو اسانه طریقه چې دی هغه د ویلو د یادولو قیمه دا سی به وکي روزانه با یو آیات د سورہ یاسین دا وایه په یادو کې یادولې شی جو ډیره خبره ده که په یادو نشه یادولې د یو استاد خواته د یو قاری خواته د یو داسې کس خواته چې غل سورۃ یاسین ورزي و یاره ماته دا یو آیات وایا یا تو ته وکي دا زیدر ته اوروما یقینو که چې دا یو آیات بزویم چې په 2-3 منټه کې مونږ یادولې شو خو مونږ په سنه دی کړي مونږ ته نیت نه دی کړي مونږ وتا اراده نه ده کړي دغه شان دي دا قران مجید د یادولو کتاب دی د قران مجید دا معجزه ده چې دا با یادېږي د دې لپاره بوډاواله ځوانواله لوکواله دا شرط نه دي دا په هر ټیم کې یادېږي او چې مونږ خدا قران راوالو مونږ وایو صرف دا د وړو کار دی دوی به یاد دا د هر مؤمن دا کار دی دا یادول شي او که یو سړی دا وی چې یاره دا چې یو آیات وې مدا به کم زیاته دا خبره رس نو تا ته چا ویلی دی چې قران ختم کا
مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی قرآن مجید دا د ختمولو کتاب نه دی چې ته دا ختم کې قرآن مجید باندې ځان ختم کا قرآن مجید ځان ختم کا قرآن ما ختموا چې ته قرآن رواله زر زر ختم کې دام خبره ده روزانه د قرآن تلاوت کوا لګ لګ کوا ځان په ختم کا تر مرګ پورې دا قرآن وای قرآن خو د برکتونو کتاب دی لہذا خبره مې دی پورې کوله چې یو پیر سورۃ یاسین ویل سمری اجر او ثواب دی د لس قرآن مجید نمری اجر او ثواب چا ویلی ورزی ولا دنن نشورو کې چاله نه ورزی د یو امام د یو مولا د یو ملګری خواله راشه دا غسره کینه دا سورۃ یاسین دنیا زده او بل یو حدیث کې راځي چې کله یو بیمار په داسې حالاتو باندې پروت دی چې د مرګ په حالاتو دی ځان کدنې دی سای نه خیږي د دې سورې یاسین دا برکات دي چې کله دی دا سورۃ یاسین ولستو الله پاک په بد باندې آغا ځان کدن آغا سخت آسانه کې الله به ساچ دی آغا په قلار باندې اوخیږي ډیر کسان د دین یریږي موږ په بیمار باندې سورۃ یاسین نو وایو دا سینه چې مړ شي راته بل خصوصیت دا دی چې کله سړی بیمار وي او په هغه بیمار باندې دا سورۃ یاسین وي الله به هغه صحت چې دی هغه ورکړي الله ته خدا پته ده چې دا انسان مړ کیږي دا اسی بیمار دی دی با صحت مومي نو دغه سورۃ یاسین پدې کوم کار کې چې د زنګدن سخت ده په هغه سخت په الله سانه کې زرت نه ساواخلي او پدې کوم کار کې چې بیمار الله پاک ورله صحت شه دی هغه ورکی دا برکات دي د سورۃ یاسین او کاش چې زمون سره ټیم وي کاش چې زمون سره وخت وي او مونږه دا قران راغستلې مونږه دا سورۃ یاسین دا لوستلې دا اعمال دا مونږ چې دا سکړي دا کول نن زمون سره د خپل اهل او عیال غم چې دی اغشتا د دنیا غم را سره شتا مونږ سوایو مونږ وایو چې یاره زمل شما زما د دې بچو بسکی خدا سوچم کړي دی که چې زما دا بچی مړ شي د اخرت بسکی که زه مړ شم زما د دې بچی د دنیا بس کېږي داغه د پاره مون کاروبار داغه د پاره منډې ترړې ځان ستړي او دا سوچم نه دی کړی که زما دا بچی مړ شي بچی وازې دي ته نه چوړو کیش بعضې مشران بوډاګانی بچیم چې دی هغه دا غیم بچی هغه مشران شوي بالغانی دا سوچ مونږ نه دی کړی چې زما دا بچی مړ شي د بس کېږي د اخرت بس کېږي دا ډیره عجیبه خبره ده د سوچ قابله خبره ده چې دې خبره ته موږ لږ سوچ چې دیغو لہذا داسې وخت راغلی دی داسې حالات راغلی دي چې مونږه نیکو اعمالو طرف ته چې دی هغه شو هغه متوجه شو نو ما مختلفو جمعو باندې دا مختلفو سورتونو سنه فضائل دا بیان کړیو لکه د سوره اخلاص فضائل می تاسو ته بیان کړیو دا غي سره سره د سوره ملک فضائل بیان شویو دا غي سره سره د سوره تبارک الذی فضائل بیان شویو نن می خیال دا چې تاسو مخه د سوره یاسین فضائل دا بیان ناغه کې څه فضائل دا بیان شو الله پاک دې دا زمون عمل کې چې دې اغراولي لومبه فضیلت منسوي چې سوره یاسین دا د قران مجید څه شی دی زړه دی دویم چې کم سړی د شپې د اود کېدو نه مخکې سوره یاسین چې دی هغه وایي الله پاک به دغه شپې د ټول ګناهونه صغیره دا چې دی هغه معاف کړي چې کم سړی سحر وایي تر ماخامه پورې به الله پاک د هر حاجت کاغه دنیوي دی کاغه اخروی دی الله پاک به پوره کړي موږ نور د الله نه څه غواړو کم سړی چې سحر وایي
د ماخام پورې د ماخام نه در سحر پورې چې ماخام بیا وای الله به د ټول ضرورت چې دی هغه پوره. نو ځان ستړي کو منډې ترړي وو زمون کارونه نه ختميږي زمون حاجات نه پوره کیږي ارس الله په دې کې یې خېدي او کو چاري مونږ د اعمالونه د دې فضایلونه د دې نس شو دا خبر شو. او بل فضیلت داوي چې کم یو سړی یو پیر سورې یاسین تلاوت کی د لسو ختمونو اجر او ثواب به ته ملاوي. بل فضیلت داوي چې کچري په داسې مریض باندې وایي چې د زنکدن په حالاتو کې دي الله به په زنکدن آسان کی مرګ به ولا راشي. بل فضیلت داوي که په بیمار باندې وایي الله به ورله صحت چې دی هغه ورکړي. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي وی چې کم یو کس د سوره یاسین تلاوت په کثرت سره کی نو الله پاک به د یو څو مسائل دا حل کی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې کم یو کس د سوره یاسین تلاوت په کثرت سره کی روزانه سوره یاسین وایي نو لومبه خبر ادا دا الله پاک بدد لوګه ختمه کی. دا مسله مونږ ټول ته دا کنه ټول د خېټې د پاره منډه ترړه دا تګو داو دی. مونږ چې کله سحر را پاسو نو چې لومبه مونږه منځ کو د سوره یاسین تلاوت دا ټول فضایلو کې چې دی هغه مونږ راغ نو د دغه سورۃ یاسین دا برکت به الله د دل وګه ختمه کی. لوګه به داسې ختمه کی چې الله به د رزق بندوبسو کی دل به الله رزق ورکی باغ رزق کې باغ روزه کې به برکات د ځل بیا یو تفصیل او پلاندو باندې لوګه به ختمه کی. دویم نمبر تند به ختمه کی. تند به الله پاک چې دی هغه ختمه کی. دریم نمبر د لباس بندوبست با الله او کی د کپڑو بندوبست دا با الله او کی. سلورم نمبر د بیماری با الله پاک ختم کی کدی بیماری. پنځم نمبر د یره به الله پاک ختمه کی که په د باندې د دشمن سیاره وي یا په اسې بعضې ټیم کې سړی اس یریږي شپې را پاسي ټوپ کی رامنډي کی د کټ نه اوتښتي دا خوف دا یره به الله پاک سکی ختمه کی. او شپږم نمبر کو څوک په قید کی په جیل کی او د دې سورۃ یاسین ورد ورله بار بار کیږي دا غدا قید بچ دی هغه ختم شي. که یو سړی په سفر باندې روان دی او سورۃ یاسین تلاوت کو الله پاک بددتا د سفر دته آسان کی دی په هغه باندې پوه نشي. او بل یو فضیلت حضرت علی رضی الله عنه دا بیان کړی دی چې د چانه څه شي زورک شي او دې سوره یاسین وایي هغه ورک شوی سیز به الله پاک د تسکی دارا پیدا کی. او لسم فضیلت دا دی چې کله په یو مریض باندې چې د مرګ په حالاتو پروت دی زنکدن دی وایي په الله پاک په د زنکدن دا سخت دا سکی دا اسانه دا لس پیدی حضرت علی رضی اللہ عنہ دے حدیث کی بیان کری دی د سورہ یاسین د تلاوت سرا. لہذا رونو چې مونږه کلم سحر را پاسو او د سکو منزکو مخ کی سورہ یاسین تلاوت که زمونږه دکان دی دکاندارې لزو پاک کې خپل دکان کې لومبي د سورہ یاسین تلاوت کو پمونږه
رشکا چلو د رشکې ډراوري ما یا د ګاډي ډراوري په هغه خپل ګاډي کې کینم سورې یاسین چې دی هغه اویم بیا روانېږم که مزدور کار ما د ټاټکي مزدوري کوم دیاړي کوم دقه سورت یاسین اویم ته بیا ګور چې ستا د رزق ستا د روزي ستا د کاروبار د الله پاک برکتی کی او کني نبی علیہ السلام دروغ نه دی ویلي صحابه کرامو دروغ نه دی ویلي او خبره چې کما دا غټوله په مونږه کې دا په مونږه کې ټوله کوتاه دي یو خو مونږه وایو نه کوایو په هغه یقین سره چې دی هغه نه وایو په یقین سره مونږه اعمال شروع کړو د دې اعمالو دومره برکات دي دومره پیدې دي تاسو به په خپل سترګو باندې دا چې دی هغه ووینئ لہذا زما ستاسو ټولو خدمت کې دا عرض دی کوم ملګرو چې سوره یاسین ویل دي نو دنن نه دا عزم وکړي چې ان شاء الله مونږ به روزانه یو پیر سوره یاسین وایو سحر او ماخام به وایو که دواړه نشو ویلي د ورځې په ابتدا کې به وایو چا نه دی ویلي نو ورځي ولا کینه یو آیات چې دی هغه روزانه یادوي کپا یادو نشه یادولې پکې په ناظره یاد کې او زله هغه واړه خرسيږي واخلې د ځان سره ګرځوي او اگر له پاغي کی تلاوت کوا کپا گاڑی کی کپا ناسته ارزه کی داغي تلاوت کوا ان شاء الله دا وظیفه کومګ خپل کړه د دې د برکت به الله پاک زمون ټول حاجات ټول مسائل ټول ضرورت چې دی هغه سکی هغه پوره کی الله پاک ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سنت 96